السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیلهمند یم روغ او جوړ اوسئ. ملګرو ضروري اعلان مې دا ده چې روزه ده په وطن کې زموږ تاسې خواران غریبان فقیران ډیر زیات دي او الله پاک فرمایي انما الصدقات للفقراء، صدقه د فقیرانو حق ده. په دې ورځو کې که تاسې دوبۍ ته لاړ شئ نو تاسې به وګورئ چې د افغانستان نه به دا ملایان ډلې ډلې روان وي. څوک به مدرسې ته غواړي، څوک به جومات ته غواړي، څوک به طالبانو ته غواړي. په یو دکان یا په یو دفتر کې که تاسې کښېنئ په یو ساعت کې 20 ډلې د ملایانو راځي چنده وکوي. خدای مو بخښه او چنده او چنده او چنده. زه د یو مؤمن مسلمان، د یو متدین مسلمان او په خپل وطن دردمن مسلمان او خپلو غریبانو فقیرانو باندې دلسوز مسلمان په صفت تاسو ټولو نه دا هیله کوم چې دا چندې او سرسایې او دا زکاتونه دا ملایانو ته مو ورکوئ او مې د جومات په نامه چاته ورکوئ، مې د مدرسې په نامه چاته ورکوئ. دا ټول وحي دا غله دي. زه داسې نه وایم چې نیم پکې ښه دي او نیم پکې هغه دي، ټول له مخې غله دي. یو پکې ما تر اوسه ښه نه دی لیدلی چې تاسو ته ووایم دا یو پکې ښه ده. نو څه وکئ ملګرو، دغه خپلې صدقې او زکاتونه دا هغه غریبانو فقیرانو ته ورسوئ چې هغو پې ډوډۍ وخوري. هغه غریبانو فقیرانو ته ورسوئ چې هغو خپلو بچیو ته پې یو جوړ کالي وکړي. هغه غریبانو فقیرانو ته ورسوئ چې حد اقل خپل ځان ته په کور د پاسه یو چھت جوړ کړي، یو خیمه ځان ته ووهي. خلکو دیوالونه وهلي شاید پاس د تیرانو دپاره د لرګیو دپاره پیسې نه لري. کړکۍ په ژمي کې کړکۍ نه لري، په ژمي کې د کور دپاره پردې نه لري چې هغه دروازې باندې راواچوي، کمبلې نه لري، بړستنې نه لري. هغه غریبانو ته ورکوي. قسم په خدای د یو غریب خېټه مړول د 0 جوماتونو نه ډېر ثواب لري، د 100 مدرسو نه ډېر ثواب لري. ولې یو غریب بیچاره مړ کېږي ډوډۍ نه لري او دا ملایانو پګړۍ تړلي دي او هلته وروره په چندو باندې په دا دوبۍ کې په دوکانو په دفترو باندې ګرځېږي. ستاسو په دغه چندو باندې تجارانو، دکاندارانو، غنیانو، ستاسو په دې چندو باندې دا ظالمان راکېټونه اخلي، ستاسو په دې چندو باندې دو اوانونه اخلي، ستاسو په دې چندو باندې دو بمونه اخلي، ستاسو په دې چندو باندې تاسو فکر کوئ چې وروره په دې به خدای خوشحاله کوي. در حال ستاسو په پیسو باندې د افغانانو تباهي او بربادي کیږي. زه په تاسو ټولو باندې په اخلاص سره غږ کوم چې صدقه او زکات د غریبانو حق ده. تاسو په وطن کې دا ټول د ملایانو په تړلې ده. بس ملا به وروره په ټوډي موټر کې ګرځېږي، تفنچه به یې غاړې ته اچولي، موټرسایکل باندې به پښه واړی، بېغمه به وروره ګرځي، د ټول کلي چندې هم خوري، د ټول کلي سرسایې هم خوري، د ټول کلي زکاتونه هم خوري او یو ملا نه مړېږي. ټول کلی خوري، یو ملا پې نه مړېږي. یو ملا ما تر اوسه انصافدار نه ده پیدا کړی چې دا خبره یې کړې چې خلکو زه په وس کې ښه یم، دا چندې ما ته مه راکوئ، زه به دا امامت تاسو ته فی سبیل الله کوم، دا چندې خوار و غریب و فقیر و مسکین ته ورکوئ. په کلي کې ملا بغیر د ځان نه بل هیڅوک نه ویني. په یو کلي کې به 100 کوره غریبان وي او ملا ته خو به یو مړۍ ډوډۍ وررسېږي، که نور هېڅ نه خلک نوبت ورته ورکوي. خو یو ملا دا خبر نه ده کړی چې خلکو په کلي کې فلانی سړی زما نه ډېر غریب دغه ته دا چندې او صدقې او دا زکاتونه ورکوه. دغه ټولو حق د ملایانو خوړلی ده. زه په تاسو ټولو دا غږ کوم، په دې باندې خیره څېړنه وکئ، تحقیق وکئ، پوښتنه وکئ. دغه ملایان چې دوبۍ ته درځي یا سعودي ته درځي د عمرې په نامه یا نورو عربي هیوادونو ته درځي او دا چندې کوي، دغه چندې تاسو یو شخص ته ورکوئ، په خپل لاسونو باندې خپلو غریبانو فقیرانو ته ورسئ، په خپل لاس یې ورکوئ. اوړه ورته واخلئ، بوره ورته واخلئ، د کور سبزي ورته واخلئ، نور وچ د کور دپاره دال و لوبیا او می یو شی بل شی ورته واخلئ. په خدای په دې کې ډېر ثواب ده. وګورئ که کور کې بړستن نه لري بړستنې ورته واخلئ، کمبلې غریبانو ته واخلئ، ماشومانو ته یې د مکتب کتابچې او بکسې یو شی بل شی واخلئ. ستاسو په دې چندو باندې دا خلک بمونه اخلي، د ملایانو ته مو ورکوئ. د ملایانو په هر قسمه مونږ ووهلو، په هر قسمه باندې. نو بس دا د ما د زړه خبرې ملګرو، انشاءالله چې تاسو ورباندې عمل کوئ. په ټولو تجارانو، په ټولو اغنیا او غنیانو دا غږ کوم چې دا خپلې چندې بې ځایه مه مصرفوئ. چنده چې دوی خلکو ته ورکوي په دې تباهي او بربادي کېږي. به دا د ما د زړه خبره وي ملګرو. هیله مند دا ویډیو را سره شیر کړي. زموږ ډېر تجاران په دې نه پوهېږي چې موږ یې سرونه ورخلاص کړو چې چنده د مسجد، زکات د مسجد حق نه ده، زکات د مدرسې حق هم نه ده، زکات د یو شخص حق ده، د یو غریب حق ده. هغه غریب چې په ولږه څملي او ته پې جومات جوړوي، خدای دې ستا کور وران کړي د جومات سره دی. چې غریب په ولږه څملي او هغه په ولږه باندې وروره د واړه واړه ماشومان سملوي،
چې غریب په خپل کور کې ډوډۍ نه لري، خپل بچیو ته لباس نه لري او ته د هغه زکات پیسې اخلي او په هغه باندې ته جوماتونه جوړی، خدای دې د جومات سره د خدای غرب کو تباه او برباد کوي. والله کې ټکه ثواب پکې وي چې د غریب په پیسو باندې څوک جومات جوړی، په والله بالله که په دې جومات کې تاسو اجر ثواب رانه وګټئ. ولې تاسو د غریبانو حق راخیستی ده او جومات هم پې جوړ کړی ده. غریب پې ډوډۍ غواړي او ته پې جومات جوړی، غریب پې ډوډۍ غواړي ته پې مدرسه جوړی. چې جومات او مدرسې جوړوئ، خپل د جیب نه څخه لک لک ډالر وباسئ، ښه په نره باندې پیسې واچوئ، ښه صحیح لوکس ښایسته جوماتونه جوړ کړئ چې اجر ثواب. د غریب په زکات به جومات نه جوړوئ. د غریب زکات د غریب او فقیر حق ده. د غریب په زکات چې جومات جوړوئ والله که پکې ثواب وي. د غریب په زکات باندې چې تاسو مدرسه جوړوئ قسم په خدای که پکې هغه وي. کنه لاړ شئ د غټو غټو مفتیانو نه پوښتنه وکړئ. بیا هم زه غږ کوم په ټولو تجارانو باندې، په دې رمضان کې زه پوهېږم چې ډېر تجاران هغو خپل زکاتونه ورکوي، خپلې سرسایې ورکوي. خدای او قرآن ته وګورئ، موږ چې د ماشومتوب نه داسې رالویان شوي یو، دا زکات هم ملا ته ورکوئ، دا سرسایې هم ملا ته ورکوئ. د لوی اختر د قربانۍ پوستکي ملایان ته ورکوئ. غریب بیچاره خاورې وخوري. دا غریبان چې غریبان د ستاسو د لاسه دي، یا خو زکات نه ورکوئ او که ورکوئ ملایان ته ورکوئ. غریب ته چی ورکوئ؟ غریب ته هېڅ نه ورکوئ. غریب دومره غیرتي بچی ده چې هغه وروره چاته حال هم نه وایي، بس چې هر څنګه یې په ځان باندې هغه کوي، په ځان یې تېروي، خو چاته خپله خوله جینګه جینګه نه کوي. د غریب د غیرت ته د زما وروره سور سلام وي، سور سلام. هینې په کومنټو کې دا ملایان ته څه قار ورځي وایي قاري صاحب زموږ سیزن دی را خراب کړ. ته چې کله وایي ملایان ته زکات او سرسایه ورکوې، ملایانو باندې ستا اور بلیږي، وایي زموږ سیزن دی را خراب کړ. زموږ په ټول کال کې همدا یو سیزن وي. نو زه بیا هم وایم چې که په افغانستان کې اوسئ، هلته ډېر غریبان دي، ډېر فقیران دي، زړه پې ټوک ټوک کېږي. دغه خپل زکاتونه دا د غریبانو ته ورکوئ، ملایانو ته مه ورکوئ. وسړی ملا که هېڅ نه وي د کلي د ملایي تنخوا خو اخلي، ملا خو وروره دلته ختم ده، دلته نکاح، دلته فاتحه د پاجي کې خېټه مړه وي. او غریب بیچاره په کال کې یو لوی اختر بل لوی اختر که چا لږه د قربانۍ غوښه ورکړه که نه، غریب بیچاره غوښه هم نه خوري. لږ انصاف وکړئ. قسم ده زمونږ په تجار کې انصاف نشته، زمونږ په ملا کې نشته، زمونږ په معلم کې لا انصاف نشته، زمونږ په ډاکټر کې لا انصاف نشته، زمونږ په انجینر کې انصاف نشته. هر سړی د وروره بې انصافي ده چې روانه ده. نو بس دا د ما ویډیو سره شیر کړي، هیله مند یم چې یو څوک ورباندې که یو نفر هم ورباندې عمل وکړي، نو حد اقل د یو غریب خېټه خو به ورباندې مړه شي. په لویه بخښونکي الله مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.